پرون موږ کره مېلمانه راغلي وو دونه شیان وو چې موږ ورته ایښي وو ځان هم خرڅ کړي ورته مې ایښي دي قدرمنو دوستانو دا چې مونږ خبر شو دلته یو مور د خپلو لورګانو سره ژوند کوي د خپل زوم په کور کې اوسیږي نو وضعیت دومره خراب و چې یعنی دردونکی و ډېر زیات دا اوس د خور اولادونه راغلل پښو کې څه شی نشته ژمی هم دی د پښو کول هم څه نه لري چې ولا دا خواست چې دا روکه ډېره بده ده ډېر دا لور مې سبق وایي ترجمه کوي وایي مورې دغه یو وچ جواري ته خوشحاله شه د خلکو پلو ته مه خوشحالېږه یعنې دغه جواری وخوره چې زه لږ سره کم حوصله شم مورې کم حوصله کېږه مه کم حوصله کېږه هېڅ مه کم حوصله دا دوه لورګانې مې ما ته تبلیغ کوي وایم زویه نو څه وکړم حوصله زیاتې ختمه شوله نو وایي خیر ده په پیغمبرانو راغلي تبلیغ ماته کوي بیا یعنې که موږ دونه محتاج نه وای که نه او تاسې دونه په تکلیف شوي راغلی دلته موږ ته ځان په عذاب کړو د موږ هغه ته راغلی قدر ته عزت ته په درنده سترګه موږ ته وکتلې یعنې که موږ مجبوره نه وای تاسې به ولې دونه په عذاب شوي وای ولې ژاړې ته داسې راته ووایه چې تا کوم حالت دی چې ته مجبوره کړې چې ژاړې پرون موږ کره مېلمانه راغلي وو دونه شیان وو چې موږ ورته ایښي وو ځان هم خرڅ کړي ورته مې ایښي دي نو دغسې چل د روکی څه به خلک وکړي د فقر د سیاسر مې په غاړه باندې دي 4 سیاسر دي یوه زه یم ورته ناسته یم نو نه کور کې ځم که راته جای راکوي نه بیرون چې ځمه دا زړه دی چې خفه یي نو هېڅ چېرته تا ته سوانده نه راځي چې خپل کور کې وخت تېر کړې له پردي جای نه مېلمستیا نه زه خپل کور کې خوشحاله یم لورګانې ولې مورې ته چېرته نه ځې مالې د ما کور داسې زړه مې کور نه ډاډی چې یو چېرته لاړه شم په ما باندې یو ناسته یو مېمانې ولګېږي مثلا په 2 ډوډیو 4-5 نفره زه خیر ده دا وخت تېرېږي د الله د دربانه نه امیدېږم خو بیا د ما لپاره باید مرسته وشي ما سره داسې څوک د خدای دوست دي چې ما سره کومک وکړي د ما دا میاشتنی کومک ومني نو د ما به دا زندګي په لږ ذره روانه وي دا خېټه به هم لږ ذره کوي مړه وي روکه 4 کاله شو چې میړه مې مړ شوی ده که نه د ما نه په یادېږي چې زه بازار ته تلې ما بچو ته کالي اخیستي نه مې دي اخیستې روکه بابو پلاني داسې ښې څپلۍ واخیستلې زړه به مې د نه ځورېږي بابو پلاني جلۍ داسې شال واخیسته بابو پلانی هغه شو د جلۍ داسې ښه کالي اخیستي وو بابو ته موږ ته بیخي نه د اوړي کالي اخلي نه د ژمي اخلي وایي بابو ما سبایي حویلۍ پاکومه بابو ما ته جرابې واخله وایي بابو ما ته پلاستیکي بوټان واخله چې پښې مې یخ نیسي یخ هم کېږي تاسو د دردمنې کورنۍ او د دې کونډې مور غږ واورېدو موږ چې راغلي یو دوی سلګۍ وهي د دوی په زړه کې به دنیا قصې ګرځي دا به هم په زړه کې ګرځي که چېرته موږ ځوان زوی لرلی یا مو خاوند ژوندی وی د خویندو ویل چې ما ورور لرلی نو ولې به دوی موږ محتاج وو ولې به خلک راته راتلل او کامرې په لاس به راته ولاړ وو نو طبعا دا به د دوی په زړه کې ډېر سخت درد وي موږ هم په دې دردېږو چې داسې یو چا کور ته لاړ شو کامره مو نیولې ویډیو ورته کوو دا هېڅ مناسبه نه ده خو چاره نشته مجبوره یو هغه دوستان چې پیسې لري غواړي مرسته وکړي هغوی د هېواد نه بهر اوسېږي نو همدغه یوه وسیله ده چې موږ د دوی غږ ته انعکاس ورکوو تر څو دوستان پرې خبر شي او دوی سره مرسته وکړي د خور غوښتنه دا ده چې ما ته تیاره مه راوړئ زمونږ د هېواد ورونه او خویندې ټول با همته خلک دي دوی تیارخواره نه دي که دوی ته موږ کاري زمینه برابره کړو دوی به خپله کولی شي چې همدغه خپله د 4 دیوالونو منځ کې دوی ځان ته ګټه وټه کولی شي که یوه غوا موږ ورته واخلو انشاءالله دا یې ساتلی شي شودې او مستې به یې خرڅوي او که دې تر څنګ خیاطي ورته جوړه کړو لورګانې کولی شي چې د خلکو جامې وګنډي هغې باندې خپله نفقه لاسته راوړي او کور پې باندې وچلوي